ان شاء الله. زه سکرین شیر کوم تا سره. ها صحیح. زما لکه څنګه د ویډیو اوس تا دغه چې دی کیمره دی آن ده. بند شو. وګورئ ها سکرین شیر شو تا سره ښکاري درته زما سکرین. نو دلته خو اوس نه ښکاري ما سره فی الحال. اوزمټیک یو منټ اوزمټیک اوس وګوره. اوس ان شو ان شو. صحیح شو. دې کې څه نشته ها ان شاء ها الله. ها. زما کیمره بند شو. اوس تا کیمره سوي ده. ها یو کلاس زمونږ بلم پاتې دی که نه بیسک هغه کې رانه تپوسونه وکړم تیارې. ها با بیخي تپوس کوي ان شاء الله. ها بیخي زړور. بی ټو بی بزنس څه مطلب دی مال پوي کا. بی ټو بی ها بي ټو بي بزنس عبید استاد دی. دا مطلب بزنس ټو بزنس. لکه ته یو زبردست. هولسیلر نه یو غټ ډیلر سره ته صحیح دی صحیح دی. بزنس کې هغه نه په غټ معیار مال اخلي. هغه ته وایي بزنس ټو بزنس بي ټو بي وایي کنه چې یو غټ ډیلر سره صحیح ده. زبردست زبردست. او سی ټو سی. سی ټو سی مطلب دی هغه بزنس دی چې هغه کنزیومر ټو کنزیومر دی کوم ستا د استعمال سامان دی د کور سامان دی. هغه ته مطلب هغه کې خرڅه هغه پاکستان کې ولینګ دی چې هغه کې ودا کیږي کنه. موږ زبردست لپاره دغه بي ټو بي صحیح دی او بي ټو سی صحیح دی. زبردست زبردست. صحیح شو. او ها اف بی ام څه ته وایي اف بی ام. اف بي ام یو اف بي اي دی او ستا یو اف بي ان دی. اف بي ام دا مطلب هغه کاروبار دی هغه روزګار دی مزون کې چې ته مطلب یو مال واخلې او هغه مطلب د هغې ذمہواري ټوله ستا په سر وي. مطلب ویر هاوس ته بیا وړې امازون ویر هاوس ته بیا به هغه ستا هغه پروډکټ کسټمر سره شیر کوي بیا به نور ته ورځې او ته به هغې باندې دا سامان خرڅوې ذمہواري به مطلب ټول ستا وي که نه. زبردست همداسې ده بالکل زبردست. صحیح ده ان شاء الله کلیر دي ستا هر څه. بس دا صحیح چې ده دي دا انشاءالله. بنیادي خبرې دي د خیر سره. او ته پوهېږې او صحیح. چې بیا دا ډېر خوند هم کوي که نه چې اوس مونږ کلاس اخلو ما ته پته لګي چې یاره ته اوس دې کې انټرسټډ یې ګور ته پې ځان پوه کې نو بیا چې مخکې ځي سړی که نه ډېر خوند کوي. انشاءالله بس استاد عبید استاد داسې ده. استاد ته هغه درس خوند ورکوي چې شاګرد پرې پوه کړي او شاګرد نه بیرته واوري شاګرد یاد کړی وي. نو استاد بیا ورته بل درس ښه په شوق ښيي. ډېره مزه کوي داسې که نه همداسې ده انشاءالله. بس چې هره مسئلې که نه زما نمبر خو صحیح. سره دی بس یو میسج کوه مطلب زه به صحیح. درته په ویډیو کال همداسې به راځو او مسله به انشاءالله کوشش به کوو چې مسله حل شي. صحیح ده که نه. بیخي خو صحیح ده کار الله به رب کار شغله به نه کوي. ودرې. صحیح ده کار به نه ودرې دغه شان انشاءالله. انشاءالله انشاءالله ها صحیح ده. کلاس د خیره شروع کوو ښه بسم الله وکړو بسم الله صحیح الرحمن ده بس سٹارټ کړه بسم الله. الرحیم. م- م. موږ سره اکثر کسان یې بیچ کې ما سره نور کسان وي نو ها لکه زه به درته داسې ویم ما ته خو هغوی پیسې راکړي که نه ما ته خو پیسې زه بالکل. خو فري خو ما ته نه راکړي خو زه په دې هم خفه کېږم داسې خو نه وي. زه چې ورته بیا کوم کار وي نو هغه بیا نه دغه کوي بس هسې یو ګپ شپ صالح خان عایشه وخت ضایع کوي هغه خپل وخت ضایع کوي. خپل وخت ضایع کوي لکه بس زما خو ما خو د پیسې اخیستې لکه خو دا خو خوند نه کوي نو بیا خوند هم نه کوي بالکل. کلاس مخکې چې ځو. ها الله دې خوشحاله اوس بیا ځو که نه. نه مخکې ځو د خیره سره کلاس سټارټ کوو. ګوره دې کې دا خبرې بنیادي خبرې دا به عام خبرې که نه د دې نه بعد چې دی دا کلاس چې ختم شي د خیره سره د دې نه بعد به بیا موږ پریکټیکلي کار کوو لکه مطلب زموږ کار به بیا داسې سټارټ شي چې یاره اوس صرف دا بیسک خبرې دي دا به ته په ذهن کې کښېنې او د دې نه بعد به بیا موږ عملي کار کوو پریکټیکلي کار به کوو. صحیح ده که نه صحیح ده. صحیح ده بیخي صحیح ده انشاءالله د دې نه بعد ها دې کې چې دی که نه موږ ته وایي چې یاره بي ا ماسټر وایي چې یاره ته ځان دغه که ایکسپرټ که ځان ماهره ها. که صحیح شو. مم. چې کله ته ماهره شوی نه ته به مخکې سټپ بنالې لکه نه به ته اکاونټ جوړې نه به ته دا سوچ به نه کوې چې یاره زه به کار وکړم چې کله ته ایکسپرټ شوې چې کله ماهره شوې د هغې نه بعد به بیا ته کار سټارټ کړې عملي کار به شروع کړې. صحیح ده صحیح. ځکه چې دې صحیح. کې ډېرې زیاتې مسلې راځي زه تا ته بېګانۍ خبره وکړم نو ما سره یو د کینیډا یو کس ما سره کانټیکټ وکړو صحیح شو
دا دویم یو الګ دی، دا دویم ځل شو. یو ځل ټیکو د امریکې نه، یو بیګاره سره د کینیډا نه وکړو. نو هماغه یو الګ دی، هغه خلکو ته ووایي چې زه تا ته کار کوم او زه ته یم، زه ماهر یم او زمونږ چې خپل انسټیټیوټ دی ما سره $1000. زه ډېر غټ اماونټ دی. نو هغه بیا ماته اکاونټ راکوي چې هغه اکاونټ یې په شرمونو شرمېدلی. زما اواز اورئ؟ دا ستا اواز بیا سر کله بند شي کله راشي. اوس صحیح دی؟ اوس صحیح دی. ها. نو اکاونټ یې ورته په شرمونو شرمولی و. د هغې وجه دا وه چې دې هلک سره نالج ورسره نه و. ده سره مطلب هغه چې کوم علم دی که نه هغه سره نه و، د امازون یا د والمارټ. خو د والمارټ خبره. نو دا داسې کار که نه چې کله ته ایکسپرټ شوی نه یې که نه احسان الله رور، نو مخکې به قدم نه اړې. ګوره که ته ځان له بېکار کې که نه هم به ته نقصان کړي، او که ته بل کس له کار کې نو هم به نقصان کړي. نو د دې نه ضروري دا ده چې ته ځان ماهره کړي، ځان ایکسپرټ کړي، نو بیا مخکې قدم. اوس بیګانې کس یو هغه ماته چې ما $500 نقصان کړی. د دې نه مخکې کس یو همدا یو هلک دی، هغې ته یې کار کړی، نو زر تقریبا یو په دې 2 میاشتو کې $1,500 نقصان هغه کړی. نو د داسې کار خو مزه نشته، بیا داسې کار خو مزه نه کوي. نو د هغې مین وجه دا چې هغه سره نالج نه و، هغه سره مطلب ځان یې صحیح نه دی پوه کړی، او صرف پوه نه و ستا خبره. صحیح ده، بلکل همدغه شان. ما تاسو ته مخکې ویلي چې خلکه څه وایي چې نیم حکیم خطره جان او نیم مولا خطره ایمان. نو دغه شی ته ضروري ده. بلکل. بل به داسې که احسان الله رور امازون چې دی که نه، ما تا ته مخکې ویل چې امازون ډېر غټ مارکیټ پلیس دی. دا ډېر غټ دی، د دنیا غټ مارکیټ پلیس دی هغه امازون دی. اکثر په ټوله دنیا کې خور شوی. ګوره په امریکا کې چې کوم دغه دي که نه، مطلب دا وګوره هېوادونه دي. ګوره amazon.com دی، صحیح شو، په امریکا کې هم دی، په کینیډا کې هم دی، په amazon.mexico کې هم دی، برازیل کې هم دی، صحیح شو. دغه شان دی یورپ کنټري کې هم دی. دا یورپ کې چې کوم کنټریز دي amazon.uk په کینیډا کې دی، دغه شان دی ډنمارک شو، فرانس شو، اټلي شو، صحیح شو. ایشین کنټري کې جاپان راځي، صحیح شو، دا انډیا ورکې راځي. دا ټول هغه لکه زه برته دی دا مطلب دی که نه چې امازون د دنیا اکثر په ګوټ ګوټ کې خور شوی دی. مطلب کم کنټریز دی چې په هغې کې به امازون نه وي. نو په دې وجه باندې دا امازون ډېر یو غټ مارکیټ پلیس دی. دې کې ته داسې هم کولی شي، دې کې تا ته وایي که نه که چېرته ته په امریکا کې خپل اکاونټ کریټ کړې، نو چې amazon.com راغلی نو ته پوه شه چې دا دغه چې کوم دی که نه، دا پلیټ فارم چې دی دا په امریکا کې دی، دا ویب سایټ چې دی دا په امریکا کې دی. چې .ca راغلی نو ته پوه شه چې دا په کینیډا کې دی. او چې ته په UAE کې کار کوې که نه، UAE کې نو ستا اکاونټ به په دې باندې جوړېږي amazon.ae. صحیح ده که نه؟ دا سمپل خبرې دي. خیر ها، دې کې بیا مونږ ته وایي که نه هماغه بیسک خبرې دي، بنیادي خبرې دي. مونږ ته وایي که نه په سټارټ کې دا یو څو خبرې دي، دا به ته ذهن کې کښېني، او دا به ته ذهن کې کښېني. لومبی دا د ارننګ ګریډ و. په سټارټ کې به ته د پیسو د ګټلو لالچ نه کوي، دا به ته بیخي نه کوي. که تا چېرته دا لالچ وکړو صرف په سټارټ کې ته وایې چې یاره زه به یو میاشت کورس وکړم او زما پیسې سټارټ شي، نو ته بلکل ته په غلطه باندې، ستا ذهن او ستا کنسپټ چې دی دا غلط دی. صحیح ده؟ لکه زه درته تقریبا یو میاشت مخکې یا 2 میاشتې مخکې ما سره یو څو کسانو ما سره کورس وکړو. چې کورس یې وکړو، یو میاشت کمپلیټ شوه، ما ته ویل ادارې وایي زما خو پیسې سټارټ نه شوي، داسې خبرې شروع کړو. نو ما ورته ویل لکه زه څه وکړم؟ وایي دا خو مطلب مونږ داسې اورېدلي چې 2 میاشتې به کورس وکړې او ستا به پیسې سټارټ شي او دا او هغه. نو ما ویل تا کار څه کړی؟ ته خو ما ته دا ووایه تاسو پریکټیکلي کار کړی، عملي کار دې کړی دی. نو ما سره په دې باندې داسې یو قسم لانجه وکړله. ما ته ما دا کورس کمپلیټ کړو، دا مطلب زما سره هغه نشته دی که نه، په کار دی چې ما پیسې ګټلو. نو لکه زه درته دا وایم چې په سټارټ کې به د پیسو د ګټلو لالچ نه کوي. چې کله تا سره پراپر نالج وي احسان الله رور که نه، امازون یوازې داسې نه دی ګڼي چې یاره ته به اکاونټ جوړ کړې او ته به د دې نه پیسې ګټلی شي. دې کې ډېر زیات سروسز دي. ته د برانډ اپروول نه پیسې ګټلی شي، ته خلکو ته کورس ښودلی شي، د هغې نه پیسې ګټلی شي. صحیح شو. دې کې ډېرې زیاتې خبرې دي. اکاونټ کریشن نه پیسې ګټلی شي. دې کې برانچونه دي، مطلب د دې شاخونه دي. تا ته به ډېره ګټه دي ترلاسه، خو چې کله تا سره پراپر نالج. دویمه خبره وایي چې کلاینټ ګریبینګ انیشیټیو. په سټارټ کې به ته کلاینټ پسې منډې نه وې. کلاینټ پیژنې احسان الله رور؟ نه، کلاینټ خو تعریف یې وکړئ. کلاینټ دې ته وایي که نه، لکه اوس تا سره پیسې دي که نه،
تا سره پیسې دي او زه داسې کوم که نه، زه په امازون باندې پوهېږم، ایکسپرټ یم. ته ما ته ووایې چې یاره زما پیسې دي، په دې باندې به درته اکاونټ جوړ کړم او ته به ما ته کار کوې. صحیح شو؟ ته چې ته زما کلاینټ شې، ته زما کلاینټ شې او زه دې وی شم. ښه. پوه شوې؟ نو په سټارټ کې به وایي کلاینټ پسې منډې نه وې. اوس په خبره پوه شوې؟ صحیح. ځکه صحیح ده. ګوره که زه تا ته ووایم که نه، زه تا تاسې د دروغ دغه وکړم چې یاره مطلب زه چې یم زه ایکسپرټ یم او زه دا کولی شم او هغه کولی شم، په منځ کې زه هېڅ نه یم خبر. ته په ما باندې اعتماد وکړې نو ستا به لکونه روپۍ، د لکونو روپیو اعتماد تا په ما باندې وکړو، نو چې زه په کار باندې نه پوهېږم ما تا ته کار شروع کړو، نو زه به تا ته صرف نقصان درکړم. نو دا څومره غلطه خبره ده. نو په سټارټ کې به ته ماشاءالله. په سټارټ کې به چا ته مطلب کلاینټ پسې منډې نه وي. ګوره د هغه هم د لکونو روپیو اکاونټ به تا ته درکوي، لکونو روپۍ انویسټمنټ به هغه کړي چې کله تا سره پراپر نالج نه راغلی نو دا کار به نه کوي. صحیح شو؟ مطلب کلاینټ دا شو چې استاد یو چا درته ډېر دغه وکړو چې داسې دا وسې د دې ته کلاینټ وایي که نه، چې د هغه په خوله به باور ترې وځي، دا منع کوي. پوه نه شو؟ ګوره داسې که نه، ها. یو کس دی هغې ته وایي انویسټر. لکه مطلب تا سره اوس پیسې دي که نه، پیسې هو. دي تا سره ښه ډېرې دي. صحیح شو؟ یوازې په امازون کې نه، تا سره پیسې دي او ته وایې چې یاره مطلب ما ته داسې یو کس پیدا شي، لکه اوس ډریور دی، یو ډریور دی، ته هغه ته ووایې چې زه به تا ته ګاډی والم. صحیح شو؟ او بس ته پیسې به هم زما یا او مطلب ته ډرایوینګ کولی شي که نه، نو ته داسې وکړه چې زه به درته ګاډی والم، ته هغه ګاډی چلوه، چې څومره ګټه راتلله نیمې به ته اخلې نیمې به زه اخلم، په دې طریقې سره. نو دا د چا چې ها. پیسې دي، ته چې شوې ته کلاینټ شوې د هغې او هغه ستا څه شو، هغه ستا ویې شو. ویې. ورچوال اسسټنټ ورته وایي. اوس د ها نور ها ها ها. ګوره، لکه مطلب هر یو دغه لپاره خلک داسې کوي که نه، اکثر یو کس سره پیسې وي نو ورته یې ورکړي، ورته وایي هلکه ځان ته یو دوکان وکاږه، په دې دوکان کې مطلب چې څومره ګټه راتلله، صحیح ده، چې څومره ګټه راتلله صحیح. او مطلب هغه ګټه چې دا پیسې به زما یا خیر ته دې دوکان کې کښېنه او بس دا مارکیټینګ ته کوه، دوکانداري ته کوه. نو چې څومره ګټه راتلله خیر د پیسې زما او دا ټایم به ته ورکړې، نو نیمه ګټه به زما یو نیمه به ستا وي. نو دا د کوم کس چې پیسې شوي، صحیح شو، دا د کوم کس چې پیسې دي، تا پیسې ورکړي دي، زه ستا دوکان کې ناست یم، زه مطلب صحیح ده، خو پیسې هر څه ستا دي، دوکان هم ستا دی، زه ورکې ناست یم، ما ټایم ورکړی، ستا پیسې دي، نو ته چې شوې ته زما کلاینټ شوې، دې ته وایي کلاینټ، او زه چې شوم زه ستا وي. ها. اوس پوه شو؟ بالکل 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 صحیح شو. زما په خبره پوه شو؟ بالکل بالکل اوس پې ورسېدم، اوس د ډېر اسانه مثال راکړو. صحیح ده که نه؟ نو وایي په سټارټ کې به کلاینټ پسې منډې نه وي، لکه کلاینټ به تا ته پیسې درکوي چې هلکه احسان الله ورور ته خو په امازون باندې پوهېږي، نو دا زما پیسې دي، دا 10 لکه روپۍ دي، بس دې باندې ته اکاونټ جوړ کړه، امازون کار به پې کې، که ګټه دې کوله مطلب 40% به ستا یا او 80 به زما یا 50 به ستا 50 به زما، او ته ورته ووایې چې بس زه به درته کار شروع کړم، خو په منځ کې چې دی که نه ته په امازون باندې صحیح نه پوهېږې، نو چې ته هغه ته کار شروع کړي، ته چې هغه له کار شروع کړي نو د هغه لکونه روپۍ به غیبې شي. بالکل اوس صحیح پوه شوم، صحیح شوم، ډېره مهرباني. صحیح شو که نه؟ ها بیا وایي امازون از ناٹ ا چایلډ پلی. امازون چې دی که نه دا د ماشومانو لوبه هم نه ده. لکه تا ته نه نه پاتې نه پاتې شو. half knowledge is destroyable. دا هاف نالج از ډسټرویبل. تا ته ما مخکې مې ویل چې یاره نیم حکیم خطره جان او نیم مولا خطره ایمان، چې هاف نالج چې دی که نه نیم علم چې در سره په هر څه کې و، نو دغه کس چې دی د ده فیصلې او د ده کارونه به ټول غلط وي، یعنې ته خپله څه وکړه هر یو کار کې صحیح د ده صحیح شو. د صحیح ده نه به خیر نه خورېږي، دا به الټه شر خوری، مطلب د ده نه به نقصان به دا جوړوي. بالکل 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 صحیح شو. صحیح شو که نه؟ دا و چې یاره هماغه یو خبره ده چې پراپر نالج تا صحیح سره. شو. بیا وایي امازون از ناٹ ا چایلډ پلی. امازون چې دی دا د ماشومانو لوبه نه ده، لکه ته به په ګپ نه هلې، سیریس ټایم به ورکې او روزانه به کار کې او دې کې به مطلب ته داسې که نه چې مطلب هماغه خبره شوه چې یاره بیخي به په ګپ باندې نه هلې، دې ته به ته ښه ډېر ټایم ورکړې، ته سیریس به یې اخلې. بله خبره مونږ ته دا کوي چې سیم از ادر بزنس. ګوره په امازون او ستاسو په کار کې هېڅ فرق نشته، ته چې څنګه کار کوې دا مارکیټینګ کې، دې دواړو کې فرق نشته، دا هم بزنس دی، دا به تا ته اوس ډېر اسانه وي، مارکیټینګ باندې ته پوهېږي، دې او هغې کې فرق نشته، صرف دومره فرق دی ما تا ته ویلي وو که نه چې یو د کامرس او د ای کامرس فرق دی. کامرس او ای کامرس پېژنې که نه؟ بالکل بالکل. کامرس څه ته وایي؟ کامرس ای کامرس چې وایي آنلاین تجارت دی،
او کمر چې دی هغه بیا همداسې مطلب اجازې کوم که نه فزیکل چې کوم یا بیسیکلي کوم خپل مهنت خپل ځان ته وخت پکې دغه ته بیا دې کمر ته شو. وایي. نو دا هم تا ته وایي چې یاره دا سیم از ادر بزنس، بس یو شان د کاروبار دی، خو ګوره هغې کې به چې دی ستاسو کوم کار چې دی دې کې به ستا په اوږه باندې بوج، ته چې محنت کوې ستا لاسونه ستا پښې دا هر څه پکې انوالي، او په دې کې چې دی بس صرف دومره فرق دی چې په آنلاین کې به ستا په ذهن باندې بوجي، ای شاباس نور صحیح. یو شی دی بالکل پکې فرق نشته. بالکل. بیا دا تا ته وایي که نه چې minimum 8 to 10 months work in agency، دا ته وایي چې کم از کم چې د اتو نه تر لسو میاشتو پورې ته په ایجنسۍ کې کار وکړې، خو ایجنسي خو ته نشي جوین کولی، بس ته ما سره اوسه انشاءالله دوه درې میاشتې یا مطلب داسې ټایم ورکړه، انشاءالله چې تا ته به ریزلټ راوړي. دا هغه کسانو لپاره دی که تا محنت وکړو نو تا ته انشاءالله په 2 میاشتو کې ریزلټ راوړي، په 3 میاشتو کې تا ته ریزلټ راوړي. صحیح شو که نه؟ صحیح. ها اخرنۍ خبره موږ ته دا کوي چې پروډکټ از کینګ 98% ورک پروډکټ هنټینګ اینڈ سورسینګ. په دې دا مونږ چې دا لګیا یو دا کیسې په دې کې کو که نه، دا ټوله خبره چې راته وکړي که نه احسان الله رول، نو دا مونږ صرف د پروډکټ دپاره لګیا یو چې مونږ یو ویننګ پروډکټ پیدا کړو. دا ټولې خبرې چې کله په دې کې کار چې دی که نه په 98% کار چې دی هغه په پروډکټ کې دی، چې کله ته په پروډکټ باندې پوه شوې تا سره ویننګ پروډکټ راغلی، چې تا سره اوس یو ویننګ پروډکټ را پیدا شو، ته سبا له کار سټارټ کولی شي، همدا نن ته کار سټارټ کولی شي. نو چې کله ته په دې باندې پوه شوې پروډکټ هنټینګ باندې یو ویننګ پروډکټ ته وپېژنده، ستا چې دی 98% کار چې دی هغه ستا ختم شو. انشاءالله چې دا به ته بالکل زده کړې، ته چې بیا یو پروډکټ ته ګورې تا ته پته لګي چې یاره دا پروډکټ څنګه دی. انشاءالله بیا کې وایي که نه چې یاره کنسسټنسي، دې خبرو ته خو بور کېږي نه که نه، دا چې دی احسان الله رو دا چې دی هغه خبرې دي بنیادي خبرې سوچ کې رانه ولې زه ګورو ډېر په شوق ناست یم ګورو بیا استاد ښه د دې نه بعد چې زموږ کار دا کېږي نو تا ته بیا خوند درکړي، دا خبرې نه دي، دا به ستا ذهن کې نو ته چې بیا کار کې نو ته به دغه یې تا ته به مزه درکوي، ستا ذهن به الریډي کوله وي. بالکل همداسې ده استاد. دې کې موږ ته وایي چې کنسسټنسي، ته چې کار کې وایي ته به لګاتار کار کې، لکه دې کې داسې نه ده که نه، دې کې به داسې کسان دي چې یاره هغوی یو ورځ کار کوي 2 ورځې چوټي کوي، یو ورځ چې کار کوي هغه هم 1 غنټه کار وکړي بیا لیپټاپ بند کړي بس داسې مزه نه. ما سره ډېر کسان داسې دي تقریبا چې 15-16 میاشتې وشوې هغوی ته ریزلټ نه دی میلاو شوی، خو زه چې ترې پوښتنه وکړم چې څنګه کار کوي وایي بس مړه دغه وکړو چې ټایم راته میلاو شي بس 1 غنټه کار وکړو بس دا هغه هم هسې ځان سره هغه ټایم پاس کوي. نو چې کله تا لګاتار کار دې نه کوو که نه او وخت دې ضایع کوو نو بیا تا ته ریزلټ نه میلاویږي. ته چې څومره محنت کوې نو دغه شان دی به ستا د کامیابۍ او د ګروت دا ګراف نه دی دا به بره روان تا ته به ریزلټ کنسسټنسي وایي مطلب د کنسسټنسي پښتو کې د ساده الفاظو لګاتار یو شانتي لګاتار یو شان مسلسل صحیح. اوس دلته وایي چې how can you become successful on Amazon، ته په امازون کې څنګه کامیابېدلی شې، هماغه خبرې دي چې یاره ته به ځان کې د صبر ماده به درکړي، صحیح ډایرکشن به درسره وي، صحیح مطلب چې یاره یو صحیح لاره هغه به درته زه ښیم چې یاره یو ډایرکشن کومه لار تا ته اختیارول پکار دي، په کومه طریقې سره چې ته کار وکړې ته به کامیابېږي. صحیح شو، صبر به درکړي. صحیح شو، او کنسسټنسي هماغه مطلب څه ورته وایي لګاتار به ته کار کوې، مطلب مسلسل که نه. نو دا خبرې چې کله تا کې وي نو ته امازون کې انشاءالله کامیاب. صحیح ان شاء الله. ګوره دې کې پیشنس، دې کې پیشن ډېر زیات ضروري دی. که زه تا ته خپله خبره وکړم احسان الله ورور که نه چې کله ما کار کوم چې ما سټارټ امازون ما سټارټ کړو نو 3 میاشتو چې زه ناست وم دغه ته ما په یو اس اے مارکیټ باندې سټارټ کار کوم نو ما به برانډ سره کانټیکټ کوم، ایمیل به مې ورته کولی، یقین وکړه په 3 میاشتو کې ما ته هغه ریپلای نه ده راکړی په 3 میاشتو. نو زه دومره دغه شوی یم که نه، زه دومره ډیموټیویټ شوی یم چې یاره مطلب زه اوس څه وکړم، ګوره ما سره دا بیخي بورم خو ما خپل محنت نه پرېښودو. بیا یو وخت داسې رالی که نه، یو وخت داسې رالی چې ما ته په یو ورځ کې مطلب 10 برانډ ما ته اپروول راکړي دي، 10 برانډ
او ځکه تا ته یو خبر کوم برانډ چې دی برانډ اپروول او خو وینینګ پروډکټ سره یو برانډ اپروول چې دی کم از کم نن سبا په $100 باندې خرڅېږي اوس ولې ته حساب کوه دا اپروول څه ته وایي اپروول عبید استاد؟ برانډ دی که نه ما تا ته ویل برانډ خو پېژنې که نه برانډ خو برانډ سره به پېژنم او برانډ سره به ته کانټیکټ وکړې چې یاره لکه او مطلب یو پروډکټ تا پیدا کړو ته به د هغې برانډ سره کانټیکټ وکړې بیا صحیح شو او برانډ ته او به ایمیل وکړي هغې باندې انشاءالله ته مخکې پوه شي چې یاره ما دا صحیح شو پروډکټ چې دی زه ستا پروډکټ په امازون باندې خرڅول غواړم صحیح. نو دا چې دی دا په امازون کې یو سخت سټپ دی ما تا ته وویل چې یاره 98% کار چې دی هغه پروډکټ کې دی چې کله تا د پروډکټ پیدا کېدو چې نن تا د پروډکټ پیدا شو په سبا له باندې ته کار سټارټ کولی شي لکه داسې کار دی خو اکثر صحیح. برانډ چې هغه تا ته اجازت نه درکړي درته وایي یار سوري دې ټایم کې مونږ نه یو تیار چې تا ته اپروول درکړو صحیح ده نو ما داسې کړي دي چې یاره مطلب ما برانډ ته ایمیل کولې چې یاره مطلب مونږ غواړو چې یاره تا سره هولسیل اکاونټ اوپن کړو ستا پروډکټ چې دی په امازون باندې خرڅ کړو سیل کړو نو ما ته یې پرمیشن اجازت یې ما ته نه راکړو مطلب ما ته اپروول نه راکړو اپروول وایي اجازت ته ها دغسې اوس صحیح شو صحیح شو. پوه شو که نه نو برانډ ته ما ویل چې یاره ها مطلب ما ته اجازت راکړه هغې ویل چې زه تا ته نه درکوم یو سره وکړه بل سره وکړه روزانه 50 برانډ ته به ما ایمیل یې کولې چې یاره ته ما ته پرمیشن راکړه اجازت ما ته راکړه هغوی به ما ته نه راکړه خو بیا یو ټیم داسې رالی زه الحمدلله زه چې دا دغه اوپن کړم که نه زما دې کې دومره ټایم شو تقریبا 2 کاله ما په برانډ اپروول کار کړی زه چې داسې برانډ ته وګورم د الله فضل سره ما ته پته لګي چې یاره دا برانډ تا ته اپروول درکوي که نه دا برانډ تا ته اجازت درکوي که نه ما په دې باندې بیا خپل کورس هم ډیزاین کړو هغه خلک ګوري الحمدلله هغوی ته ترې ډېره فایده رسېږي ښه ډېر ښه ډېر صحیح ده که نه نو صبر چې دی صحیح صبر دی ماده به تا کېږي صحیح. بل دی رایټ ډایرکشن صحیح لار دا ورکې ډېره زیاته ضروري ده لکه اکثر کسان مونږ به په سټارټ کې چې وو که نه یقین وکړه احسان الله رور داسې ټایم دی که نه قسم په الله چې څوک چاته د الله د رضا لپاره صحیح مشوره هم نه ورکوي یقین وکړه خلک خبرې هم په پیسو باندې کوي نن سبا داسې وخت دی همداسې ده. ته چې ته مشوره اخلې نو صحیح مشوره که درکوي نو تا ته یې هسې نه درکوي په پیسو باندې هغه هم درته داسې د زړه خبره تا ته نه کوي صحیح ده نه کوي. نو زه داسې کنفیوز وم چې خدای پاکه زه کار څنګه شروع کړم زه څه وکړم د کوم ځای نه کار شروع کړم څه طریقې سره یې وکړم که چا سره مشوره مو کړله یقین وکړه موږ داسې په زړه پورې خبرې موږ ته نه ده کړې چې او یا داسې کار وکړه د الله د رضا لپاره نه یې دی کړی یو صحیح لاره یې راته نه دی ښودلی یو صحیح ډایرکشن یې راته نه دی ښودلی چې کله تا سره ډایرکشن نه وي که نه نو ستا نه به چې یو کار چې دی چې یو ورځ ټایم اخلي بغیر د ډایرکشن نه چې ته لګیا نو به ستا نه 5-6 میاشتې دومره فرق دی دومره فرق دی. دومره فرق دی نو ان شاء الله چې ډایرکشن به درته زه ښیم رایټ ډایرکشن دا پکې ډېر زیات ضروري دی او په هغې باندې به بیا به ته فالو کې او په هغې باندې به ته ځې الله دې خوشحاله کړې ډېره مهرباني صحیح ده خیر که نه شي. صحیح دی انشاءالله. ها دا بیسیک خبرې دي او دا ډېر زیات ضروري دي ګوره ته چې کله صحیح شو زه برانډ دغه چې کوم دی که نه برانډ سره دې کانټیکټ کوم انشاءالله به وروسته روز په هغې باندې بیا ته پوه شي ها زه کوشش کوم چې تا د ساده الفاظو باندې پوه کړم صحیح ده که نه زه هم همدا عبید استاد غواړم چې ډېر سخت الفاظو سره نه وي راځي چې نه بار د یو شي ته پوه کوم چې ساده پښتو کې مې پوه کوي بیا زما ذهن کې ډېر ښه رسېږي. اوس صحیح روانې که نه کوم ځای پورې چې موږ خبرې وکړې په هغې ته پوه شو هو انشاءالله دا ځل به بیخي صحیح انشاءالله څه مشکل چې وي بیا درته وایم ما ته وایه تاسو خیر ډېر صحیح دی. زه به کوشش کوم انشاءالله چې صحیح ایکسپلین کړو صحیح ده صحیح. دا خو زه لګیا تا ته یم او بیا چې مطلب ته پرې نه پوهېږې نو بس بیا خو صحیح نه ده که نه او که نه مهرباني ډېره مننه خیر اوسه. ها دلته چې دی مونږ سره مونږ ته وایي که نه اکثر چې دی په یو ای مارکیټ کې چې دی مونږ به جنریک پروډکټ خرڅو جنریک اوس دلته وایي چې جنریک پروډکټ څه ته وایي generic product. Generic products are unbranded products that do not belong to any identifiable brand. Generic product داسې product دی که نه په generic هغه product ته وایي چې د هغې برانډ نه وي معلوم
د هغې ها. برانډ نه وي معلوم. لکه داسې مم. پروډکټ دی مارکیټ کې به ښه مشهور وي، خلک به یې خوښوي، خو چاته به پته نه لګي چې هلکه دا کوم برانډ جوړ کړی دی او د دې د برانډ څه نوم دی. شاباش. صحیح ده. لکه که ته علي بابا کې وګورې، علي بابا کې اکثر داسې پروډکټس دي چې هغه جنریک دي، د هغې برانډ نه وي معلوم. لکه اوس ته دې ته مم. وګوره، دا یو ډبی دی، بوتل دی، ښکاري درته. او دلته ته وګوره، ساده دی. ساده دی، په دې باندې د برانډ نوم پته پې نه لګي چې یاره مطلب د دې برانډ څه نوم دی، د دې دا چا جوړ کړی، د دې مینوفیکچر څوک دی. داسې پروډکټ ته ویلی شي جنریک. دا راته زه صبر وکړه په امازون کې هم ښیم. صحیح شو. په امازون کې صحیح. جنریک پروډکټ زه تا ته ښیم. ها ګوره، جنریک پروډکټ ګوره. ها احسان الله رو، اوري اواز اوري؟ اورم 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 اورم. ها دا ګوره، دا ټول جنریک پروډکټ دي. ګوره دلته وګوره، مم. دلته وګوره، په دې باندې د برانډ څه لوګو څه لیکل میکل هیڅ هم پې نشته په دې باندې. نشته 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 پې. نشته. داسې پروډکټ چې مم. دي که نه، دا چې ته کله خرڅې، دا دې کې مطلب تا ته اجازت دی نه، تا نه امازون انوایس غواړي د دې. صحیح شو. او نه مم. په دې کې ځکه مم. چې د دې برانډ نه دی معلوم، به دا ته خو مطلب په اسانه سره خرڅولی چې په امازون باندې جنریک پروډکټ. صحیح ده که نه؟ بالکل. ځکه د دې برانډ مم. نشته. ګینې دا دغه چې موږ اپروول اخلو او موږ چې د انوایس ټاکو، دا د دې لپاره کوو چې یاره دا برانډ په موږ باندې کمپلین ونه کړي، دا برانډ په موږ باندې شاباش. شکایت ونه کړي. نو چې د دې برانډ نه دی معلوم، مم. نو به بیا خو څه مسله نشته. نو دا دی ګوره، دې ته د وګوره. دې چې بیا او بیا د استاد برند معلوم نه وي دا به په امازون کې خرڅيږي. او دې ته وګوره، د دې څومره خرڅېږي د میاشتې؟ 100 یونټې، ها. 100 یونټ. داسې ها. ډېر جنریک پروډکټس دي، ډېر دي. خا ګوره دا خا هم خا جنریک خا دی، خا. دا هم جنریک دی. ګوره په دې باندې څه لوګو وغیره صحیح. نشته، صحیح. ساتلی شي. ها بالکل 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 دا ښکاري. ټول جنریک پروډکټ دی او دا ټول په علي بابا کې ملاوي. دا پروډکټ نه دی، د دې اپروول ما سره و. مم. دا پروډکټ موږ هم سیل کړی دی. دا خا. د دې دغه لږ غټ دی او د دې دغه لږ راکم شوی دی سیل. د دې ډېر زیات سیل و، کم از کم 300-400 یونټې دا سیل کېدل. دا خا. دې کې ډېر ښایسته پروډکټ پیدا کېږي جنریک. بالکل. دا جنریک پروډکټ. صحیح شو. داسې پروډکټ چې د صحیح. هغې برانډ نه وي معلوم، ها. دې ته جنریک پروډکټ وایي. دې ته وایي جنریک پروډکټ. ګوره مم. اوس کې او برانډډ پروډکټ. برانډډ پروډکټ څه ته مم. وایي؟ برانډډ we can't sell any registered brand and generic listing. ګوره چې ته کله مم. لیسټینګ کې کنه، ها. چې ته کله لیسټینګ کې په دغه باندې په امازون باندې، نو هلته تا ته یو آپشن شو شي، تا ته وایي کنه چې ستا دا مم. پروډکټ چې دی دا جنریک دی او که دا برانډډ دی. مطلب دا ته چې کوم شا. پروډکټ لیست کې، دا پروډکټ مم. د دې برانډ معلوم دی او که نه، دا جنریک دی او مم. که نه. که ته ورته ووایې اوس یو برانډډ پروډکټ دی، ته ورته وایې چې راځه دا په جنریک کې لیسټینګ کوم، ته ورته ووایې امازون ته ووایې چې دا دغه دی، د دې پروډکټ دا جنریک دی، مطلب د دې برانډ نه دی معلوم. اورې مم. اوري اوري. بس تا پروډکټ لیست کو او اصل کې چې دی هغه اډیډاس او مطلب داسې یو غټ برانډ دی. صحیح شو. او تا چې دی هغه په جنریک کې لیست کو. صحیح ده. سیل نیم به پرې راشي، خو چې کله برانډ ته پته ولګي او په تا باندې کمپلین وکړي چې ها امازون ته شکایت وکړي چې یاره دا د دې برانډ خو زه یم او ده چې دی دا پروډکټ زما د اجازت نه بغیر لیست کړی دی او نوم یې ورکړی چې دا جنریک دی، د دې برانډ نه دی معلوم. ولې؟ زه د دې برانډ یم که نه، امازون ته ځو. صحیح ده. امازون به څه وکړي؟ امازون به ستا لیسټینګ ختم کړي او ډایرکټ به د اکاونټ ډي اکټیویټ. دا تا ته وایي چې کله به هم داسې نه کې چې یو برانډډ پروډکټ وي، د هغې برانډ معلوم وي او ته هغه په جنریک کې لیست کړي. شاباش.
په داسې دغه کې لیست کړي چې یاره د دې برانډ نشته دی، د دې برانډ مړ دی. تو هغه کې راشي چې هلکه زه مړ نه یم، زه ژوندی یم امازون ته وایي دا وګوره دا د چې کوم دا لیستینګ کړی دی دا د غټ غلطۍ کړې ده. ورته وایي چې یاره دا دغه کړه. نو بیا به تا ته امازون ووایي چې یاره دا چل وکړه چې انوایس راکړه. برانډ خو تا ته انوایس نه درکړي، خو آلریډي غټ برانډ دی چې ور دې نه کړو انوینټري به مطلب امازون به لاړ شي ډي اکټیویټ به کړي ختم به شي. بالکل دلته بس ته غل به ثابت شي کنه. غل دی. او اکثر چې دی که نه په یو ای کې او په دغه کې کوم خلکو د پاکستان خاص کر د پاکستان هغوی ټولو دا کارونه وکړو چې هغوی به څه کول، 2 نمبر کاپي پروډکټ دا بیګانه خبره چې زه تا ته کوم هغه به څه کول، هغه چې دی ظالم بچی په دې بیخي دغه کېږي نه که نه سمیږي نه. هغه داسې کار کوي چې برانډډ پروډکټ وي او د هغې کاپي په علي بابا کې جوړوي. چاینا خو د دې ډېر تکړه دي که نه. نو ها نو هلته لاړ شي هغه ته ووایي چې یاره مونږ ته دغه جوړ کړه کاپي پروډکټ راته جوړ کړه. چې کاپي جوړ کړي هغه خو امازون دغه ته پته لګي والمارټ ته هغوی چې کوي هلته او برانډ ته هم پته لګي چې یاره دا پروډکټ هغوی چې چا ته انوایس ورکړي چا ته اپروول ورکړي هغوی ته پته لګي چې څنګه ورته پته ولګي چې هلکه دا څه چل کړی ده مونږ کاپي جوړه کړې ده. ما ډایرکټ د چې دی شکایت وکړي او اکاونټ چې دی هغه ډي اکټیویټ. او بیا د استاد دا داسې هم کېږي ستا خبره چې اوس دا یو پروډکټ دی برانډ دی او زه په علي بابا کې د هغې کاپي جوړه کړم د هغه نوم پرې نه وي هم تا باندې شکایت کېږي؟ نه 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 داسې خو نه اوس دې کې داسې ډېر پروډکټ دي ها نوم هم پرې لیکه علي بابا کې ملاویږي ته ورته ووایې که نه لکه مطلب دغه دی دا ایډیډاس نه دی دا یا دا پوما ایډیډاس صحیح ده دا ټول چې دا په علي بابا کې ملاویږي همدا لوګو هم پرې لګېدلي د برانډ دا لوګو هم پرې لګېدلي دا او کاپي پروډکټ یې خلک راوالي او په دغه باندې خرڅوي. یا داسې هم خلک کوي که نه داسې چل وکړي چې لکه اوس زما او ستا په رنګې داسې یو کس چې هغه د امازون نه داسې نه خبر که نه نو زه تا ته ویم چې یاره دغه دی احسان الله ورور داسې به وکړو زه به تا ته د مطلب ایډیډاس پروډکټس چې دي د دې برانډ نه به درته اپروول واخلم او دغه به یې کړي بس ته یې په امازون باندې خرڅوه تا ته خو پته نشته. زه لاړ شم دغه ته ووایم د علي بابا کې د دې کاپي جوړه کړم او زه یې تا ته درکړم د هغې انوینټري تا ته درکړم د هغې پروډکټس ښه ارزان هلته میلاویږي په علي بابا کې تا ته خو پته نشته بس چې ته څنګه لیسټینګ وکړي بس لږ ټایم بعد چې دی هغه امازون ته پته ولګي یا برانډ په تا باندې کمپلین وکړي یا دغه چېرې دا پروډکټ چې دی دا کاپي پروډکټ دی یا امازون ته خپل هم پته لګي ستا دغه چې دی اکاونټ چې دی هغه ډي اکټیویټ دی ختم وي. بالکل پوه شو زما په خبره. دلته خو بیا استاد یو سوال زما خپه هم نه شي ور نه رسېدی اوس دغه یو موبایل بوټ دی که نه په هغې اډیډاس لیکل شوی صحیح ده هماغسې بوټ زه اخلم په علي بابا کې زه اخلم اډیډاس پرې نه دی لیکل شوی یو خپل نوم ورته ورکوم یا مطلب اړو نوم یې نشته همغه شی دی نو د هغې خرڅولو اجازه خو شته که نه په اډیډاس پرې نشته؟ نه 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 هغه هېڅ مسله نشته ته داسې وکړه که نه ورشه وې همدا دغه چې دی ته اډیډاس دی که نه دغه څیز دی مطلب دا بوټان دي صحیح ده په دې باندې اډیډاس دی همدا ته ورشه برانډ دغه ته ووایه علي بابا ته چې یاره ما ته همدا څیز جوړ کړه خو د برانډ لوګو پې ما ته مه لګوه ما ته جنریک کې جوړ خو بیا جنریک شو که نه خو برانډډ نه شو که نه. بالکل صحیح شو پوه شو څه صحیح شو هغه خو ته خرڅولی شي بالکل یې ته خرڅولی خو چې کله زما دا مقصد و که نه چې مطلب شی همدا شی زه برانډ نه ورکوم نور ما ته د خرڅولو اجازه میلاویږي که نه دا مقصد او بیا ته خرڅولی شي. صحیح ده صحیح ده صحیح ده که نه ورسېد په دې انشاءالله. ها دې کې چې کله مونږ پروډکټ هانټینګ چې مونږ کوو مونږ چې کله د ځان لپاره وینینګ پروډکټ فایند آوټ کوو نو هغې کې مونږ کوم ټریکس چې دی کوم ټیکنیکس به هغه مونږ یوز کوو. ګوره یو ای مارکیټ کې چې دی که نه احسان الله پروډکټ هانټینګ چې دی ډېر زیات ایزي دی ډېر زیات اسانه دی د یو ایس ای په نسبت باندې یو پکې دا کار دی که نه په دغه کې په یو ایس ای کې چې دغه یا په یو ایس ای کې چې دی ډېر زیات ټولز دي پیډ ټولز مطلب چیپ د هغې نه بغیر ته پروډکټ هانټینګ نشي کولی نو کم از کم اوس خو چې دی مخکې به 3-4 کسانو به شریکه اخیستله نو اوس چې دی 3-4 کسان به په شریکه نه الي یو کس به الي ځکه که 2 کسانو په شریکه واخیستله 3 نو هغه ورته بیا کار نه کوي
نو کم از کم چې 15 شپږ زره روپۍ چې دي د میاشتې ته په ټول باندې ورکړې. صحیح شو. دغه رنګې نور دې ورکړې، سمارټ سکاوټ دی هغه هم په پیسو دی، او په شیر باندې ملاویږي خو هغه هم کم از کم چې 2000 روپۍ به د هغې هم ورکړې ته. صحیح شو. نو اکثر چې دی هغه پیډ ټولز دی هغه کې، او په یو ای کې چې دی که نه بیا د دې پروډکټ هنټینګ هم اسانه دی، او په دې کې پیډ ټولز چې دي هغه نشته دی. دې کې موږ څنګه پروډکټ هنټینګ کوو؟ یو مینوال پروډکټ هنټینګ چې دی مطلب داسې چې دی بغیر د ټول نه، لکه کیورډ به موږ ورکوو، دغه رنګې لکه نوم به ورکوو که نه، د نوم په ترو باندې به فایند اوټ کوو، دغه شانتې سپاینګ میتھډ چې شو. بل فلټریشن ورکړي لګي، دا هم چې دی بغیر د مطلب ټول نه چې دی که نه د پیسو ضرورت ورکړي موږ سره کولی شي. بل سپاینګ هنټینګ، دې باندې به ته پوهېږې، صرف درته زه وایم. سپاینګ هغه دغه ته وایي که نه چې جاسوسي په ترو باندې، مطلب جاسوسي به کوو موږ د یو سیل، په دې په ترو باندې به موږ دغه کوو، پروډکټ به فایند اوټ کوو. سیلر سینټر په ترو باندې، علي بابا کیورډز او رینډم کیورډز چویس جنریک. زه تا نه پوښتنه کوم که نه احسان الله رو، ته په دغه باندې پوه شوې؟ برانډډ د پروډکټ درته وښیم په علي بابا کې، په دغه کې یا په علي بابا کې درته جنریک پروډکټ وښیم. جنریک صبر وکړه، یو منټ صبر وکړه. ګوره زه تا تاسې ښیم کافي پروډکټ زه تا ته ښیم. بور کېږي خو نه که نه؟ نه 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 يمكن. اوس پوما شوز، ټول ما سره دی کړی دا. همدا بوټ دی که نه؟ او دا اوس برانډډ پروډکټ دی. دلته وګوره برانډ څه دی، لاندې څه لیکلي دي؟ پوما. پوما. اوس درته زه ښیم علي بابا کې ګورئ اکثر 2 نمبر دغه وي، مطلب کافي پروډکټس ورکېږي ښه، د جنریک نه علاوه. دا ټول خلک چې کار کوي په والمارټ باندې، په دغه باندې، نو ټول چې دی دا 2 نمبر د کافي پروډکټس چې دي دا سیل کوي. ګور دا هم چې دی دا درته زه اوس په علي بابا کې پیدا کوم ښه. علي بابا به وکړم. ګوره دا پروډکټ درته زه ښیم ښه، دې ته وګوره. دا چې دی بنټي یو غټ برانډ دی، صحیح ده؟ بنټي دا چې دی دا ټیشو پیپر دی، دا تاسو ورته څه وایو؟ ټیشو پیپر نه دا دغه پیژنې که نه څه نوم ورته علي؟ ټیشو پیپر پیژنم ټیشو پیپر چې دی که نه دا داسې دی. ګوره دا یو غټ برانډ دی، او دې ته وګوره هماغه څیز یې جوړ کړی دی. دا دلته چې دی دا په څو باندې دی، د دې قیمت څو دی؟ صبر کوسې درته زه ښیم. په $100 باندې دی، په 3 باندې. ګوره همداسې درته زه اوس ښیم په دغه کې. اوس ګوره ورته
السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح شو؟ أول شيء شو ليش؟ اه خاف. يعني كاري كان سكرين. ما سين سكاري ما زوج سين. اه دا ما ویل کنه دا بنټي چې دی دا یو مشهور برانډ دی تقریبا چې د نن ډیر سلويخ کاله مطلب دا چې دی دا را روان دی داسې یو غټ برانډ دی دا بنټي. که ته دې سره کانټیکټ وکړې که نه نو دا تا ته ریسپانس بیخي درکوي ځکه چې دا ډېر غټ برانډ دی او د دې کاپي چې دی د دې کاپي چې ده دا جوړېږي په دغه کې په علي بابا کې د دې کاپي جوړېږي. اه ګوره دې ته وګوره بنټي نوم پې باقاعده لیکل شوی دی. دا چې ته اوس سیل کې که نه صحیح ده دا به ته راوړې والمارټ ته په والمارټ باندې دا سیل کېږي کاپي پې سیل کېږي ډېره زیات. خو که دې برانډ ته پته ولګي دا په تا باندې کمپلین کوي آی پي کمپلین در باندې کوي او ستا هغه چې دی اکاونټ چې دی هغه ختمېدلی شي ډي اکټیویټ کېدلی شي. ګوره د دې پروډکټ درته زه په امازون هم ښیم دلته په $3 دی او دلته یې که ته وګورې که نه چې دا په څو تقریبا چې 1.5 پاو شاید داسې میلاویږي دلته. دا دی درهم باندې دلته میلاویږي دلته په څو دی ته ورته په بل قلنا بدرا. $1 کې ورته امازون نو امازون چې دی که نه احسان الله روبر 2 نمبر کار بیخي نه مني. دا اوس ټایم کې به تا نعم. اورېدلي که نه داسې اپریشن یې وکړو که نه چې ډېر خطرناک ډېر اکاونټونه یې ختم کړل ډېر زیات په زرګونو اکاونټونه لاړل. د هغې مین وجه دا وه چې دا اه صرف دغه و چې 2 نمبري کوله دون بريكة. کافي پروډکټ یې به یې خرڅولې او به دا چاینیز دا کار دی کو سعيد. دلته ښیم سره ده خو داسې به یې واړو که نه ګوره $3 دي دا درهم ته اړو چې دلته موږ ته په څو باندې میلاویږي 3 سعيد. په څو باندې میلاویږي يولس. په یولس او دلته په څو دی په هغه کې په امازون دلته دا دی په 9 ولتكون درهم ديك أنا. دلته په 9 درهم دی او په دغه کې چې دی په علي بابا کې په 11 درهم باندې میلاویږي. لکه خبره مې دا دې کې چې دی که نه دا اوس برانډډ پروډکټ دی. اوس هماغه ستا خبره شوه که چېرته مونږ اوس دغه ته ووایو که نه چې یاره مونږ ته همداسې راکړه علي بابا ته ووایو خو دا د بنټي دا دغه چې دی دا ترې ختم کړه دا لوګو دا او مونږ ته همداسې راکړه نو به بیا ته خرڅولی شي تا ته هېڅ مسله نشته. تعيش تعيش. پوه شو بيخي که نه سعيد. اه بيخي. نو دا خبره مې درته کوله که نه چې کله هم ته غواړې چې یاره زه زما دغه چې دی که نه زما کار دی مطلب لانګ ټرم وي زه دې مطلب همیشه کار وکړم نو بیا داسې وکړه چې یاره لیګل طریقې سره کار کوه قانوني کار کوه غیر قانوني کار به نه کوه. زمونږ خلک چې دي که نه شابت. زمونږ خلک چې دي هغه وایي چې هغه خلک څه وایي هغه مطلب مړه د یو ورځ کار کوي هغه و یو کس و هغې ته به د سرو زرو دغه به یې اچولي مطلب انډې به یې اچولي او چرګه یې ساتلې وه نو بس بیا دومره لالچ وکړو چې هغه چرګه یې وایي دغه کړه چې یاره دا ټول هر څه به چې زه په یو ځل له وباسم
هغه انډې به ترې څو زره وباسم. نو زمونږ خلک هم چې دي هغوی صرف په دې طریقې سره کار کوي په کم ټایم کې. سره مې بس ډالر شروع شي او کار دا شروع شي. لرې شروع شي اوس چې دی دا تقریبا چې زه درته خبره وکړم ته وایې چې یاره دا خو ماته ډېر زیات مثالونه راکړه. دا مثالونه ډېر ښه دي، دې سره ذهن په خبره باندې به ښه پوهېږي. نو ما چې دی که نه صحیح. یو کس ته مونږ کار وکړو تقریبا چې په یو 28 ورځو کې هغې ته مونږ د 400 او 32 ډالرو کار مونږ هغې ته وکړو، لکه دا ورته مونږ ګټه ورکړو. ها. نو هغه څه ویله وایي یاره دا سیز چې دی وایي دا مطلب دا کمې دي، دا وایي کمې ها. دي که نه. خو مونږ چې ولا کوم کار کوو نو ما ورته ویل انشاءالله دا به وخت وخت سره دا به نور هم زیاتېږي، دا به ګټه راکړي. ما ته ویل وایي دا کار چې دی دا کم دی. نو بس هغه بیا داسې وکړو واپس ورته مونږ اکاونټ ورکړو. چې اکاونټ هم ورته ورکړو نو هغه بل کس ورته کار شروع کړو. چې کار یې ورته شروع کړو نو ما ته میسج وکړو چې وګوره هغه چې دی ما ته په یو ورځ کې چې دی نو هغه ورته مطلب دغه وکړو تقریبا چې 50 40 یا اتیا داسې پروفیټ یې ورته ورکړی و که نه په یو ورځ کې. ها. نو ما ته میسج وکړو دا وګوره. ما ورته ویل زه صحیح ده، خو چې ما دغه کار ته وکتل نو هغه ورته مطلب ډراپ شپینګ یې ورته کوو، داسې کار یې ورته کوو چې ایلیګلي. نو ما ورته ویل انشاءالله انشاءالله مل د یو میاشت نه مخکې ستا اکاونټ به ختمېږي. مل ته خو ډېرې ګټې ته ها. ګورې که نه، خو مل ته ګوره ورته یقین وکړه ته الله باندې یقین وکړه چې درېیمه ورځ کېدله ما ته هغه راته خپله ونه ویل، بس بیا ما ته میسج یې ونه کړ. زه خبر شوم ځکه دا خبره خو ما ته نه کوله. هغه اکاونټ چې و هغه ټرمینیټ شو، ختم ډي اکټیویټ. نو بس یخ پاتې شو. ها. نو زه ورته وایم چې یاره داس. لږې لږ کوه لږه ګټه کوه، خو داسې کار کوه چې ستا کار همیشه وي. همیشه یې. پوه شو که نه زما په خبره باندې. بالکل بالکل بالکل. انشاءالله دا دې طریقې سره به مونږ کار کوو. یو به دا بیخي صحیح ده. په دې درس کې صرف زمونږ دا مقصد شو که نه. زه به تا ته دا ویم چې یاره برانډډ پروډکټ چې دي که نه برانډډ پروډکټ چې دي هغه مطلب د هغې کاپي به مونږ نه خرڅوو په امازون کې چې دی او په یو ای کې خاص کر. ځکه په یو ای کې چې دی انډیویجول اکاونټ باندې خلک کار کوي، مطلب کمپنۍ نه یې رجسټر کړي، دومره خرچې هم پرې نه راځي. ټولې پې کاپي پروډکټ خرڅېدلي او خپل ځانونه چې دي ټول چې دي ځانونو ته یې ډېر غټ نقصان ورکړ. نو ته به کوشش کې تاوانونه. ډېر غټ تاوانونه یې وکړل، ډېر زیات غټ تاوانونه یې وکړل. او خلک هم چې دي که نه زه به درته دا خبره کوم احسان الله وروره قسم دی، خلک چې دي صرف خپلې ګټې پسې دي، څوک چاته ډایرکشن نه ښیي. لکه زه به درته دا ووایم چې یاره د مارکیټونو کې داسې خلک دي چې هغه به تا ته وایي چې یاره زه به راته مطلب داسې پروډکټ به راته درکړم چې یاره دغه به وي په یو پروډکټ کې چې دی 40 50 ډالر 50 درهم ګټه به یې ورکړي. صحیح ده. ها. تا ته به یې درکړي ته خو مطلب څه نه به نه خبر، یا زه به څه نه یم خبر. هغه چې دی همدا چاینیز پروډکټ چې دي د علي بابا نه دې نه به یې اخیستي دا انوینټري به تا ته درکوي. دې ته نه ګوري چې یاره دا کس چې دی دا غریب دی د اکاونټ هم پرې ختمېږي، د سره به انویسټمنټ وي، هغه ټولې پیسې مطلب تباه کېږي. خو خپل یو څو روپو ګټې ته ګوري ستا غم ورسره نه وي. بالکل. صحیح ده که بس نه. دا کار کنه غلط کارونه ستا خبره کوي. ټول مارکیټ کې دغه کارونه روان دي. قسم دی چې خلک یې داسې لوټ کړه. ما یو لږ ټایم کېږي ما سره یو کس و غریب په خوا باندې معذور و داسې، او ښځه چې وه د هغې هغه کینسر وه په کټ کې پرته وه، او د هغې چې و تقریبا 4-5 زامنې نه وه، 4-5 مطلب لورګانې لوڼه وې. او هغه چې دی یو کس ورته اکاونټونه یې ورته جوړ کړه، 2 اکاونټونه یې جوړ کړه او په دواړو باندې ورته کافي پروډکټ یې لګولي او دواړه اکاونټونه یې ډي اکټیویټ شو. هغه دومره خفه و او دومره خیرې ورته کولې قسم دی چې ډېر زیات داسې چلونه. داسې کسان ښه ورځ نشي کتلی او نه مخکې ترقي کولی شو. نو بس د دې نه به دغه دی که نه احسان الله ورور اول کوشش وکړه چې ځان سره پراپر نالج دا کړې. که ته په بل قسم کار کوې که نه، که تا سره نالج نه و ته په امازون باندې نه پوهېدې او تا چاته پیسې ورکړې تا به دومره ولوبئ چې ته به یاد ساتې. نو ته کوشش وکړه همداسې ده. ته په بل قسم کار کوې نو ته کوشش وکړه چې تا سره ته خپله په هر څه باندې پوه یې، چې بله ورځ ته پوښتنه کولی چې یاره دا کار دې ولې وکړو دا څنګه وشو، چې ته دا پوښتنه کولی. صحیح خبره ده. ستا خبره هر څه کې یو علم پکار دی چې علم حاصل کړي او ځان پوه کړي په یو کار باندې. یقین وکړه بیا به دې بیخي لوبۍ را لوبۍ. صحیح ده که نه. نو دا خبرې چې دي بعد لروبې د الله قدر منه. زه چې تا ته کومې خبرې کوم احسان الله ورور صحیح ده. دا زه تا ته ساده خبرې کوم، مطلب داسې به وي انشاءالله زه یم چې تا ته پته مې د دې نه مخکې. خو لکه مخکې به دا ستا ډېرې په کار راشي. قسم دی چې ته کله دې فیلډ ته ورشي او ته کله دې کې کار شروع کړي بیا به هره خبره چې ده بیا به تا ته پته لګي چې بالکل دا خبره چې وه د دې دا مطلب و او مطلب بیا به تا ته اندازه وشي دا په مونږ باندې تېر شوي انشاءالله دي. انشاءالله
دا بعد خبره زه صحیح پرې دی. کې یو قسم جذباتي شم، قسم دې دا زه تا ته ډېر د زړه د درد وایم، یقین وکړه. الله دې انشاءالله، الله دې ژوندی لره پوهېږو بیا د ستاسو ان شاء الله، الله به دې نه خواري او نه به نو خوارېږي، ځکه چې هر ستار نیوال ته اخلاص ولري الله به دې ان شاء الله مخ روانوي. مونږ داسې نه یو چېرې مطلب دې فیلډ ته چې هر یو کس راځي، هر یو کس مجبوره یا دا خپل یو مم. پریشانی یو ټینشن وي، قسم دی چې هغه چا به سپورټ وي او د چا چې لږ مم. ډېر لین دین روان وي، قسم دی که هغه یې مزه ونه کړي. خو هر یو کس چې هغه یو مطلب د هغه شاته یو کهاني یا یو کیسه پرته وي یا خامخا یو بوج به پې یا تکلیف نو هغه چې کله راشي او ته داسې کس ګوتې تاوې کړي او داسې کس سره دو نمبري وکړي، نو قسم به الله چې ته به الله پاک به تا کله هم خلک دنیا او آخرت به دې تباه و برباد کړي. همداسې ده، همداسې ده. صحیح ده که تباه نه؟ کېږي هغسې خلک. زه هم تا ته دا خبره کوم بیخي. چې انشاءالله یو وخت به راشي، ته به انشاءالله پوه شي که تا سره به خلک کورس کې ما ته پته نه انشاءالله، خو ما سره چې هر یو کس راکړي زه هغه ته وایم چې ګوره صرف به مونږ د خپلې فایدې لپاره کار نه کوو، مونږ به داسې کوو چې داسې به کوو دغه خبره چې یاره ټولې ګوتې به په خپله خوله باندې نه دم نه کوو، مونږ به نه هغه به ته هم ګورو. منډې. صحیح ده که نه؟ اوس به داسې کوو د چې یاره بل مطلب مسلمان خیال وساتي عبید استاد، الله ما ته څه ویل کنه، الله خو هر څه ګوري، قادر ذات دی. که ته په یو بنیاد باندې چا سره کار کوې چې یار زه دنه بس خپل مقصد حاصل کړم او نور دې پوه شو کار یې پوه شو، نو نه 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 هغه بیا کس نقصان دی. او کنه په دې بنیاد دې کار وکړو چې یاره دغه مسلمان ته مې دوه روپۍ خیر ورسېږي، نو هغه به مخکې ځي ته به هم مخکې ځي. یقین وکړه احسان الله ورو قسم الله پاک به راته داسې لارې کولاو کړي ستا به په ذهن کې نه وي. صحیح ده. ذهن کې به دې وي. داسې کسان بالکل ما بالکل. لیدلي دي چې په کروڑونو روپو باندې دا یې غیبي کړي دي والي دي، خو قسم دی چې هغوی په دې باندې نه دي خوشي وي. دا هغوی تباه صرف دي او اوسه پورې تباه دي. بس. ګرځي. نو مم. صحیح ده که نه؟ انشاءالله مونږ به داسې کوو چې هر یو کار کوو نو هغه به مونږ صحیح طریقې سره کوو، لیګلي به کوو، ایلیګل کار به مونږ نه کوو. بیخي به شي ان شاء الله. ما خو بیا سره تاسو ته ویل چې له خیره کله مو کار پې شروع کوه، عملي کار، هره مشوره هره خبره به تاسو سره شریکوم ان شاء الله. د دې نه بعد ما سره خپل د والمارټ کورس ته انشاءالله هغه هم در سره شیر کوم. صحیح ده. ما خپل کورس صحیح ده. ډیزاین کړی، صحیح بالکل ده. پرې هغه هم وګوره، مطلب تا سره به یو اضافي سکیل هم راشي. ټیک ده. صحیح ده بس. او هر صحیح ده خبره چې بیخي ان صحیح. شاء الله یو بل سره به شیر کوو، واسه مسله نشته. د دې نه بعد چې زموږ کوم کلاس دی بس د دې نه پروډکټ هانټینګ او سورسینګ او بس نور چې پریکټیکل کار دی، بس دا خبرې دي. او بیخي. صحیح ده انشاءالله. بس همدې ځای پورې بس دی، همدلته بس دی. دې پورې بس او دی. دې باندې خیره، او دې ځای پورې بس دی. دا به زه ځان سره تکرار کړم که کوم ځای کې نه پوهېدم بیا به تا نه زه سوال وکړم چې د دې څه مطلب دی، د دې څه مطلب دی. صحیح ده که نه؟ بالکل صحیح ده. خو زه درته یو خبره کوم احسان الله ورور، ګوره دا ټیم چې دی دا تا باندې ما خرڅ کړی دی. صحیح ده. دا زما ټیم په تا خرڅ دی. یقین وکړه دا به ما الله د دې الله زبر. پوښتنه هم کوي، لکه دا اوس چې کوم ټیم شروع شي دا ټیم بس تا باندې بس دا شروع شو زما دا تا باندې خرڅ دی که نه. دې ټیم کې اوس تا الله حق دې دی. خدمتونه کوي ان ما شاء نن بیا الله. الله پوښتنه کوي چې یاره که زه تا سره خوا دې خوا کوم نو ما به الله پاک پوښتنه کوي. او ته هم دا دغه نه ته په ما آواز وکړې چې یاره د دې باندې نه پوهېږم، یا زه به کوشش کوم چې زه تا پوه کړم. الله دې آباد لره پوهېږم مستعاب بیا استاد دې سړي اخلاص سړي ته معلومیږي چې یاره دې کس کې اخلاص ته او که نه، ان شاء الله د اخلاص نه ډکې او الله به دې نه خواروي. الله دې تاسو سره ښه وکړي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. صحیح ده. دا کلاس به انشاءالله زه تا سره ماښام به در سره شیر کړم. ماښام صحیح دی. ماښام وبس چې ماښام را سره شیر کړي زه بیا ضرور ګورم که نه، ها نو که کوم ځای کې زما ذهن بې نه رسېږي تا ته به زه میسج وکړم. صحیح ده. بالکل صحیح ده. که اوس مې در سره زه کوشش کوم چې اوس یې در سره شیر کړم. زه الله دې خوشحاله کړه. ډېره زیاته مننه صحیح ده امید انشاءالله. ستاسو. الله څه دې مسله خو نشته کنه، بس دنیا دا او خو داسې آخرت عام کې. خبرې وي. د خیر سره بل کلاس او ته نه کېږم نه نه دا ډېرې ښې خبرې دي، ښې خبرې. را روان کلاس کې به انشاءالله بس داسې چې پروډکټ هانټینګ به مونږ کوو، بیا به د هغې سورسینګ کوو، برانډ سره کانټیکټ، بس نور پریکټیکلي عملي کار وشي زموږ. صحیح ده. بیخي بیخي صحیح ده. انشاءالله. صحیح ده. الله دې ژوندی لره عبید استاد، الله خوشي. او الله خوشي. کور دې ډېر ډېر ودان. مونږ ته قیمتي وخت راکړی او دا سوچ مه الله کوه چې خوشي. ولا دا وخت ما په ده خرڅ کړی دی. دا خبره بیا مه کوه. نه دا نه نور ستاسو دا انشاءالله هېڅ انډیوالي او خبره نشته. ورورولي ګوره به وي. نه خیر لکه دا ستا حق دی که نه، نور خو دوستي او هر څه په خپل ځای که نه، خلک وایي بزنس او دا دغه چې دی دا په خپل ځای باندې دی. صحیح ده که نه. دا چې دی د عبید استاد دغه درس نه ته لږ ریورس لاړ شه شو یو ځای کې، خو دا به بیا زه وګورم اوس به تاسو هسې ټایم نور ضایع کېږي. نه هغه نه بیا ځای زه کېږي، وګورم. نه ځای کېږي. کوم ځای باندې پوه نه شو ما ته ووایه. دلته پوه نه شوې. ښه ووایه راته. د دې نمبر ښه د دې نمبر جوړ ریورس لاړ شه. یو منټ زه بیا بل دغه کولی کوم سلای. یو منټ ښه.
هغه پیشن او چې او باغ مې ذهنونه رسېده. ها اصبري ذهن كلاوشي ها. ماشي. دا ده. دا خو ماستر دی کې خو به مطلب په ځان ماستر کې. يا آه، ده. نه دې نه ملاندې راشه، ده او patient. دغه patient پیشن patience چې دی کنه په دغه کې چې دی په انګلیش کې وایي صبر ته. پوه شئ کنه. صبر ته. صبر ته وایي صبر ته. ښه. تا ته وایي کنه چې یاره دې کار کې چې دی ته چې دا کار کوې نو ته به ډېر د صبر نه کار اخلي، لکه داسې به نه کېږي چې یاره دا ولې نه کېږي دا کار، دا ډېر د سړي سینې کار دی ډېر. او سیدې نه به کار اخلي. ډېره حوصله به ورکړي کې هر څه به تعالی راځي، کله به دې مطلب تا ته پروډکټ نه پیدا کېږي، برانډ به درته اپروول نه درکوي، اکاونټ کې به دې مسلې راځي، خو ته به دا څیزونه چې دي دې له به ته ورخطا کېږي نه، چې کله ته دا دې پاس کړل ته چې شوې مطلب ته کامیاب شې دي. ښه خوشحاله اوسې. د دې نه به بیا سال مخکې لاړ شه، پاس لاړ شه لګي بل ځای ته. درکه لاندې پاس بزام سے برزه. دلته دا سینس اف ایمرجنسي دا خو دې ونه ویل راته که نه. دا دا پرېږده خو بس، پاتې شو. بس دا ښه ده پرېږده. صحیح شو. صحیح شو کنه، زه به د تا دې نه پاس بیا لاړ شه. خبره. پاس بره لږ نور بره لاړ شه. نه دا خو مې نه دی ویلی. نه بس هغه څیزونه درته زه وایم چې هغه هغه چې کوم ویلي دي هغه به راته خیر که یو لاندې، ځای پکې هغه وي لاندې صبر وکړه. لاندې به وي. جامد داسې د ذهن ته راځي چې څه باره کې خبره وه دا. نه اول دې چې شروع که اول دې چې شروع که. صبر وکړه. جامد. هغه فکر کوم بل ریکارډینګ کې به. بیا ماسټر دا خو دا بیا ماسټر مطلب ځان به دې کې ماسټر که ځان به دا دې کې جار کې هغه دا که ارننګ ریډ او دغه بیسک دا پاس بیسک کنسپټس بیسک دغه باندې پوه. بیسک کانسپټس مطلب دا هغه خبرې دي بیسک چې مطلب بنیادی خبرې دي او په دې کې مطلب مسله چې راځي د دې ځینه به تاته جوړېږي داسې خبرې دي. ښه دا دا او دا دغه دا پاس چې اول کوم دی ارنینګ ګریډ. ارننګ ګریډ تا ته وایي که نه چې د پیسو د ګټلو لالچ، ګریډ وایي لالچ ته او ارننګ وایي ګټل. ښه صحیح شو. دا اول نه مطلب دا لالچ نه کوي چې ولا زما د اول نه بس دا شی شروع شي. دا چې چا هم کړی ته وګوره په هر یو دغه کې ښه یوازې نه یوازې په امازون او په دغه کې نه چې په څوک چې ډېر زیات لالچ کوي که نه نو هغه ډېر خطرناک ګیرېږي. دا خبره ډېره صحیح ده که نه. نو بس په سټارټ کې بیخي انشاءالله صحیح. موږ داسې کوو که نه چې خو د حوصلې نه به کار واخلو انشاءالله چې کله تا سره نه نالج راشي. بیخي وبیا ستا ضرورت انشاءالله حوصله کې یم الله خیر نه جلدي مې نشته زما خو دلته الحمدلله یو ټکه پوکلیان دی روان دی ما الله دې حوصله ورته نه پکې الله دې پکې نورم برکت واچوي انشاءالله ستا کار کېږي هلته خیر ته خو بس داسې ځي کړي که نه. بیخي انشاءالله بیخي. زه خپله چې زه دا الله صحیح ده زه انشاءالله الله دې قدرمن لرو بیا د سره خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه بس دغه لینک بیا ما ته راولېږه زه بیا ژر بالکل وګورم صحیح ده. دا به سره شیر کوم انشاءالله. څه خدمت ما ته نوري خو وایه ډاډه غږ کوه الله دې ورته. خوشحاله که بس دعا کوه صحیح ده که نه انشاءالله یو بل ډېره نه زیاته مننه بیا استاد الله دې آباد لره دا وړیا به ده. دا به زه شیر کوم انشاءالله.